د هغې نه پس که ستاسو وس وي نو هلته خوراک کوئ، که ستاسو وس نه وي نو هلته خوراک مه کوئ، ځکه چې تاسو خو څوک په زور باندې روټۍ ته نه کښېنئ که نه چېرې تاسو بیا سبا ګیلې کوئ. بله دا چې شاګردانو 4% ریچارج دا تاسو هم په دې کسانو باندې ورچوئ. نو دا خو بیخي بالکل ظلم دی، ځکه د خپل فین سره ظلم دی، د خپل کتونکو سره ظلم دی، چې کوم کسانو ته سپورټ کړی د هغوی سره ظلم دی. ستا په دې فینس کې غریب قسم شته دا نه چې تا مالدارو ته پر هوټل جوړ کړی دی بس تا فین صرف مالداره خلک دي، نه په دې کې غریبانان خلک هم شته، ستا سپورټ یې کړی، تا لیک درکړی، تا سپورټ درکړی او تی دې مقام ته رسولی. السلام علیکم ملګرو، زه یم حکمت جان د حکمت جان افیشل پیج نه تاسو سره مخاطب یم. ملګرو امید لرم چې ټول ملګري به روغ او جوړ او د ژوند په مزو کې وي. ملګرو څنګه تاسو ته پته چې ډېر ملګري د ترخان نه دا ګیلې کوي چې یاره دلته هوټل له ورشي، رسټورنټ له ورشي نو دا هلته سامان ډېر ګران خرڅوي. لکه څنګه تاسو ته پته چې روټۍ په 30 روپۍ ده نو دی په 55 خرڅوي، څنګه اوبو بوتل په 70 دی په 130 خرڅوي. او بله دا چې د شاګردانو روپۍ کم دي 4% ریچارج دا هم په دې کسانو باندې اچوي. نو د ټول اول خو به زه هغه کتونکي له چې کوم د تیرخان له هوټل له ځي هغوی ته بس ورکوټ یې غونته کې پیغام ورکړم، د هغې نه بعد تیرخان نه ته یو ورکوټېشن د پیغام ورکړم. هغه کسانو ته زما دا ریکویسټ دی چې کوم یو کس د رسټورنټ له ځي، صرف دا نه چې ترخان له رسټورنټ له ځي، چې هر یو رسټورنټ له ځئ نو اول تپوس کوئ چې دا د دې شي څه ریټ دی، د دې شي څه ریټ دی، د دې شي څه ریټ دی. د هغې نه پس که ستاسو وس وي نو هلته خوراک کوئ، که ستاسو وس نه وي نو هلته خوراک مه کوئ، ځکه چې تاسو خو څوک په زور باندې روټۍ ته نه کښېنئ که نه چېرې تاسو بیا سبا ګیلې کوئ. بله دا چې تاسو کم یو کس سپورټ کوئ، کم یو کس له دا نه چې صرف طاهر خان لاله چې هر یو وي، هر یو سوشل ورکر وي چې تاسو هغه سپورټ کوئ، د هغه پهله بیکګراونډ ته ګورئ نو هغې نه پس هغه له سپورټ ورکوئ. بله دا طاهر خان لاله ته زما دا پیغام دی چې یاره تاسو که دا هوټل د مالداره خلکو دپاره جوړ کړی وي نو بیا ټیک دی، او که چېرې تاسو د غریبانو لپاره جوړ کړي نو بیا د غریب سره ظلم دی، ځکه چې څنګه تاسو ته پته چې ټیکله په 30 روپۍ تاسو په 55 خرڅوئ. بله دا چې اوبو بوتل په 70 دی تاسو په 130 خرڅوئ. بله دا چې شاګردانو 4% ریچارج دا تاسو هم په دې کسانو باندې ورچوئ. نو دا خو بیخي بالکل ظلم دی، ځکه د خپل فین سره ظلم دی، د خپل کتونکو سره ظلم دی، چې کوم کسانو ته سپورټ کړی د هغوی سره ظلم دی. ستا په دې فینس کې غریب قسم شته دا نه چې تا مالدارو ته پر هوټل جوړ کړی دی بس تا فین صرف مالداره خلک دي، نه په دې کې غریبانان خلک هم شته، ستا سپورټ یې کړی، تا لیک درکړی، تا سپورټ درکړی او تی دې مقام ته رسولی. نو نن سبا چې تاسو داسې سترګې پټې کړو او دې غریب سره ظلم کوئ نو دا خو بده ده. نور هر څه پرېږدئ، ځه روټۍ دې هم په هاي ریټ باندې وي، اوبو بوتل دې هم په هاي ریټ باندې وي، هر څه دې په هاي ریټ وي. نو دا شاګردانو روپۍ خو په دغه باندې حق نه دی که نه. نو ملګرو طاهر خان ته مې دا ریکویسټ دی چې مهرباني دې وکړي چې یاره دا ریټونو کې دې رعایت وکړي، ځکه چې په دې باندې خاص نظر وساتئ، ځکه چې ریټ یې ډېر هاي دی، ډېر خلک ترې ګیلهمن دي. تاسو په سوشل میډیا باندې کتلی وي او بله دا چې تاسو ته په دې سیټ کې دا تصویر هم ښکاري، د ریټ تصویر دی. نو مهرباني وکړئ ملګرو چې دا ویډیو در سره ضرور شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې مال او زما کیمرامین دې راکړئ اجازت. د الله امان.